د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په بازک سیمه کې د اوبو او انرژۍ وزارت په مالی ملاتړ د فرعي سیندیزي حوزې ریاست او ځایي مسؤلینو له لوري د لسګونو تنو تر مخ د یو چک ډیم د جوړولو چارې پیل شوې. د لوګر ولایت د فرعي سیندیزي حوزې ریاست مسؤلین وایي دا چک ډیم د اوبو او انرژۍ وزارت مالی ملاتړ د 4 میلیونه او 4 لک افغانیو پر ارزښت د 53 متره اوږدوالي او 15 متره لوړوالي په لرلو سره په 3 میاشتو کې جوړیږي چې د 15800 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. اول سر کوم شرکت لوال نه دا غوښتنه د کار خو الحمدلله خوندور کړی خو نور هم ردی نه دا غواړو چې د کار په ډیر پر اخلاص او په ایمانداري وکړي چونکې دا ډیره غټه پروژه ده او د ملت د روپو پروژه ده د 1 روپیو 2 روپی د ملت د بیت المال روپی سره یوځای کیږي د ټیکس او د مالیې بیا په دې باندې دا ترتیب روانېږي. دغه بودیجه چې دی 4 لکه شاوخوا کې دی یعنی 4 میلیون افغانۍ دې ته ځانګړې شوې دی. د قرارداد مو د 3 میاشتو په وخت کې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. همدارنګه د دغه چک ډیم چې دی طولي محور یا طول 53.5 متر دی. ورته وخت کې د لوګر مرسیال والي اوبو حیاتي ماده وګڼله او د سیمې له خلکو یې د پروژې د ساتنې هیله وښوده. که موږ تاسې سوچ وکړو دوستانو څومره ماکولات او مشروبات او حبوبات چې دي مایعات نباتات چې دي او حیوانات چې دي زیروح چې دي ټول د اوبو په برکت باندې الله جل جلاله پایلي دي او ساتلي دي. بیا د موږ تاسې اهم عبادت چې دي دینی عبادت هم چې دي د موږ اهم عبادت بیا اوبو سره تعلق لري. د ویلو ده چې د لوګر ولایت د فرعي سیندیزي حوزې ریاست په دې وړاندې ازرې ولسوالۍ کې هم د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د یو چک ډیم چارې پیل کړې وې.